لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية صدق الله العلي العظيم. قدرمنو حاضرینو درې مسلې په نظر کې لرم. یو دا مسله چې یو څوک د قرآن کریم تلاوت وکي، آیا دغه قرآن کریم د تلاوت ثوابونه و مړو ته رسیږي که نه رسیږي؟ دا به یوه مسله وي. دوهمه مسله به دا وي چې د قرآن کریم د ختم دپاره چې خلق سره راټولیږي او بیا خاتمه وایي، بیا دعاوې کوي، آیا دغه عمل په شریعت کې یو اصل لري که نه لري؟ دا دوهمه مسله. درېیمه مسله ده چې د قرآن کریم مچول دا په شریعت کې اصل لري که نه لري؟ قرآن کریم پروت دی، زه راځم مچومې، دا په اسلام کې یو اصل لري که نه لري؟ دا درېیمه مسله ده. تاسې به متوجه یاست. د اولی مسئلې تفصیل. حضرات اهل سنت والجماعت پر دې متفق دي چې د قرآن کریم د تلاوت ثواب دا مړو ته بخشل کیږي او مړو ته رسیږي، او مړو ته د قرآن کریم تلاوت دا ګټه رسیږي. د اهل سنت والجماعت دغه عقیده ده. او کم چې معتزله دي یا خوارج دي یا د دوی امثال، هغه د مذهب وتلي کسان، هغه وایي چې د قرآن کریم تلاوت دا و مړي ته هیڅ فایده نه لري، نه ثواب رسیږي نه ثواب وربخښل کیږي. دا د هغو مسلک دی. زموږ د اهل سنت والجماعت دا فیصله ده چې د قرآن کریم تلاوت که سړی وکي، بیا ثواب و مړو ته ور وبخشي، دغه ثواب دا مړو ته ور رسیږي، مړو ته ګټه رسیږي. زموږ دپاره دلایل وړاندې کوم. اول قدم کې د بخاري شریف روایت دی. بخاری شریف کی بیخی ډیر ځایونه دا روایت راغلی دی، یو ځای نه دی، دوه ځای نه دی. روایت د ابن عباس دی رضی الله عنه. هغه وایي چې پیغمبر علیه السلام د یو باغ سره تېرېدی، نو بیا یو اجره وه. پیغمبر علیه السلام وویل ول په دغه اجره کې دغه دوه قبره چې دي، دغه مړي چې په دا دوه قبرو کې دي، دغه په عذاب دي، ډېر په تکلیف دي. ولې په تکلیف دي؟ ولې عذاب پر شروع دي؟ وجه څه شي؟ ول دا یو مړی چې په دې قبر کې دی، هغه چې په تکلیف دی، عذاب پر شروع دی، هغه په دې خاطر چې د بولو سې ځان نه ساتي په ژوند کې. کالی به هم په بولو لړلی و، بدن به هم په بولو لړلی و، نو د بولو سې ځان نه ساتي، الله عز وجل دا دی په قبر کې عذاب ورته متوجه کی. او دا دوهم نفر چې په دې قبر کې په عذاب دی، په تکلیف دی، هغه په دې خاطر چې هغه دا چغلګري کوله. چغلګري خو پیژني، د یو مسلمان خبره بل مسلمان ته رسول، د هغه دا وده ته رارسول پر طریقه د افساد، په دې خاطر چې فساد جوړ شي، خلق په شر کې سره ولویږي، په دا خاطر د خلقو خبرې یو د بل سره وړي،
دا چغلګري ده. ول دا سړی بیا په دا چغلګري اخته و، هغه دی په قبر کې عذاب ورته متوجه دي. نو بیا پیغمبر علیه السلام وویل ول تاسې یو لښته ماته راوړي، یو لنده لښته. نو بیا لښته ورته راوړل سوه. پیغمبر علیه السلام لښته پر دا مابینځ دوې ټوټې کړه. دا یوه ټوټه یې پر دا یوه قبر باندې جګه کړه، دا بله ټوټه یې پر دا بل قبر باندې جګه کړله. نو صحابه کرامو پوښتنه وکړله، یا رسول الله دا د څه شي دپاره؟ دغه دوه قبره چې په تکلیف دي دا مړي یې، نو تا دا لښته نیمه کړله، نیمه دې پر دا یوه قبر جګه کړه، نیمه پر دا بل قبر، دا د څه شي دپاره؟ پیغمبر علیه السلام په جواب کې څه ورته وایي؟ لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. وای دا مې د دې دپاره دغه لښتې جګې کړې په دغه دوه قبرو کې چې پر دغه خلقو عذاب سپک سي. ولې دا لښته چې ده دا لښته هم تسبیح وایي، دا سبحان الله وایي، دا ذکر کوي در هغه وخته چې دا لښته وچیږي. که وچې سوله بیا ذکر نه کوي. نو پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ وایي دغه لښتې مې په دې خاطر پر دا دوه قبرو جګې کړې چې در هغه وخته چې دا لښتې وچ سوي نه وي، لندې وي، تر هغه وخته پورې پر دغه مړي باندې به د عذاب سپک وي. ولې دا لښته تسبیح وایي، دغه تسبیح چې دی دا تسبیح دا مړي ته ګټه رسوي. دا د لښتې تسبیح، دا د لښتې ذکر، دا و دا مړي ته ګټه رسوي. نو چې ګټه رسوي نو پر دا مړي به عذاب سپک وي. دغه یې نکته ده. دا د حدیث شریف مضمون دی. بخاري شریف کې بیخي ډېر ځایونه دا حدیث ذکر دی. علامه بدر الدین عینی رحمه الله تعالی د بخاري شریف په شرح کې په عمدة القاری کې دریم جلد یوسل اولسم صفحه کې لیکي واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث. وی علماء مستحب کار بللی دی تلاوت قرآن کریم د قبر سره. علماء دا شکار بللی دی چې ادیره ته ورسی هلته قرآن ووایه په څه خاطر د دغه حدیث شریف په وجه. ولی نو چې د لندې لښتې تسبیح دا لا مړي ته ګټه رسوي. نو چې یو سړی تلاوت د قرآن کریم کوي نو دا به څنګه ګټه نه ورته رسي؟ لنده لښته ده، هغه تسبیح وایي، دغه تسبیح په وجه پر مړي باندې عذاب سپکېږي. نو چې یو قاري د قرآن راشي قرآن کریم دلته ورته شروع کړي نو د دې ثواب نو ولې دا مړي ته نه رسېږي؟ نو به ولې عذاب نه پر سپکېږي؟ نو سپکېږي عذاب د تلاوت د قرآن کریم د دې ګټه او د دې ثواب مړي ته رسېږي. دا یو روایت. دوهم روایت درته وایم. امام احمد رحمه الله تعالی هغه څه فرمایي، وایي که چیرې تاسې ادیرې ته ورغلاست، تاسې څه شی ووایاست؟ الحمدلله شریف ووایاست، قل هو الله سورت ووایاست، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دغه سورتونه ووایاست. واجعلوا ثواب ذلك الى المقابر فانه يصل اليهم، یا فان ذلك يصل اليهم. تاسې چې کله په هدیره کې دا شیان وویل، الحمدلله شریف، قل هو الله احد سورت، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا چې مو وویل نو ثواب یې دغه مړو ته ور وبخښي. فانه يصل
ذالک الیہم یقینا دغه ثواب د دغه تلاوت د قرآن کریم دا ودې مړو ته ورسیږي. دا حدیث شریف بیا چیرې دی؟ دا د احمد صاحب روایت تذکره د قرطبی دا یو کتاب دی 9 صفحه کې دا روایت ذکر دی. هذا القياس مرقات شریف چې شرح د مشکات شریف د 4 جلد 198 صفحه کې دا روایت ذکر دی. دا دعا. دریم روایت حضرت علی کرم الله تعالی وجهه مرفوع روایت دی. د پیغمبر علی السلام سره روایت کوي چې پیغمبر علی السلام څه وایي: من مر بین المقابر وقرأ قل هو الله احد 11 مرة ثم وهب اجره للاموات اعطي من الاجر بعدد الاموات. پیغمبر علیہ السلام څه فرمایي؟ وایي که یو سړی اجرې ته ورغلی او 11 واره قل هو الله احد سورت وویلی او بیا یې د دغه سورت ثواب دا ودې مړو ته ور وبخشي، د الله عز وجل د خوا به و دغه قاري ته دغوندې ثواب ورکول سي لکه دا مړي د مړو په اندازه په اجره کې چې څونه مړي دي د هغه مړو په اندازه به دې قاري ته ثواب ملاویږي. نو دې حدیث شریف سم ثابته شوله چې د قرآن کریم د تلاوت ثواب دا و مړو ته ورسیږي. دا روایت دا په عمدة القاری کې چې د بخاری شریف شرح ده 3 جلد 113 صفحه کې دا روایت ذکر دی. بل روایت درته وایم: انس بن مالک رضی الله تعالی عنه مرفوع روایت دی. دی وایي چې پیغمبر علیه السلام ویل: من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم. کڅوک اجرې ته ورشي او بیا په اجره کې یاسین شریف وایي، الله عز وجل به دغه قرآن کریم په برکت دغه یاسین شریف په برکت به الله عز وجل دغه مړو سه عذاب پورته کړي. پر دا مړو به عذاب سپک سي د یاسین شریف د قرائت او د تلاوت په سبب. دا حدیث شریف چیرې دی؟ بیا عمدة القاری 3 جلد 113 صفحه کې دا روایت دی. بل روایت درته وایم: ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه هغه روایت کوي مرفوع روایت دی چې پیغمبر علیه السلام ویل: من زار قبر والديه او احدهما فقرأ عندهما او عنده ياسين غفر له. کڅوک د مور پلار زیارت ته ورسي، مور پلار دواړه مړوي یا یو په دې کې مړوي، خدای زیارت ته ورسي هلته بیا یاسین شریف وایي، هغه ثواب د مور پلار ته ور وبخشي. دغه سړی چې یاسین شریف یې وویلي د الله عز وجل د طرفه به ودته بخښه وشي. داسې روایتونه نو بې حسابه دي. دا روایت هم په عمدة القاری کې په 3 جلد کې په 113 صفحه کې دا روایت ذکر دی. نو تاسې پوه شولاست چې د قرآن کریم ویل او ثواب مړو ته وربخښل او بیا دا ثواب مړو ته رسېدل او د قرآن کریم د تلاوت ګټه و مړو ته چې ګټه رسوي، دا ټول هغه شیان دي چې په احادیثو ثبوت لري. د دې څه څوک انکار نشي کولای. نو دا زموږ عقیده شوله چې د قرآن کریم ثواب
دا مړو ته رسیږي او قرآن کریم تلاوت چې وشي دا مړو ته وربخښل کیږي او ثواب یې مړو ته رسیږي. دا به یوه مسله وي. دوهمه مسله درته وایم، دا په موږ و تاسې کې دغه یو رواج شته چې قرآن کریم ختم سي نو خلق سره راټول کو راسي خاتمه وایي. نو کله چې خلق سره را جمع سول نو بیا خاتمه ویل کیږي، بیا وروسته علما دعاوې کوي. دا ختم د قرآن او د ختم د پاره د خلق راټولېده او بیا وروسته دعاوې کول دا عمل خو په موږ وتاسې کې شته. دا هم په شریعت کې یو اصل لري. روایت درته وړاندې کوم. ثابت بن اسلم البناني دا یو تابعی دی، دا یو عظیم شخصیت دی. د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سره یې 40 کاله تیر کړي دي. خدای مبارک څه فرمایي؟ کان انس بن مالک رضی الله عنه اذا اشفع على ختم القرآن بالليل بقى منه شيئا حتى يصبح فيجمع اهله ويختمه معهم او ياداسي فيختمه معهم. وي انس بن مالك رضي الله عنه تو وای کله چې د شپې به د قرآن کریم تلاوت کاوي، قرآن کریم به ختم ته نږدې کی چې قرآن کریم نو ختمیږي د شپې په حصہ کې باره به د قرآن کریم یو څه حصہ پرېښول سهار ته. ټول قرآن یې د شپې نه ختماوي، یو څه حصہ د قرآن کریم به سهار ته پرېښول. کله چې سهار بسو بیا به د کور خلق دا سره راټول کړل، بیا به په اجتماع سره ختم د دې قرآن کریم کاوي. ما په خبره پوس ولاست چې د شپې په حصہ کې به قرآن کریم به ختمېدو ته نږدې کوي، ټوله به نه ختماوي. د قرآن کریم یو څه حصہ به پرېښول، ولدا به سهار خلق پر راټول کو، اجتماع به جوړ کو، باره به خاتمه ووایو، ختم د قرآن به وکړو. کله چې سهار بسو د کور خلق به سره راټول کړله، باره به په اجتماع سره بیا ختم د قرآن کریم کاوي، بیا به دعاوې کولې. دا حدیث شریف چیرې دی؟ ثابت بن اسلم البناني چې دغه روایت کوي د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په باب. سنن دارمی دا د حدیث یو معتمد کتاب دی. سنن دارمی 1045 صفحه کې دا روایت ذکر دی. د حدیث شریف لمبر به هم درته ووایم. د حدیث شریف لمبر 3493 نمبر حدیث دی. بل حدیث شریف درته وایم، هغه هم په سنن دارمی کې 1046 صفحه کې ذکر دی. بیا ثابت بن اسلم البناني روایت کوي رضی الله عنه، كان انس اذا ختم القرآن جمع ولده واهل بيته فدعا لهم. اور پسې روایت نوم دغه دی. انس بن مالک رضی الله عنه نو کله چې د قرآن کریم ختم به کاوي، خپل زامن د کور خلق دا به سره راټول کړل، بیا به ختم د قرآن کریم وکي، بیا به دې ته دعاوې کولې. نو موږ چې دا ختمونه کوو، موږ چې دا خلق سره راغواړو، بیا خاتمې وایو، بیا دعاوې کوو. دغه دی اصل او سند په حدیثو کې پیدا شو. کم کسان هغه بیا مذهب خلق چې تا ته وایي، وایي ته چې دا خاتمه وایي، خلق راټولوي، اجتماع کوي،
بیا دعاوی کوي وای د دې اصل په قرآن او حدیث کې وای راوښیه دا ولې کوي نو دا دی موږ برملا ورته وایو چې د دې اصل مو په حدیث کې در پیدا کړي دوه روایت مې درته وړاندې کړل چې انس بن مالک رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي چې کله سودا به سول چې ختم د قرآن کوم نو به خلق را ټول کړل د کورنۍ خلق بر به دعاوی کولې زموږ دپاره حجت ادي حواله مې پیش کړل سنن دارمی د حدیثو کتاب 1045 صفحه او 1046 صفحه نو دا هغه دوامه مسله سوله درېیمه مسلې ته راځم دا د قرآن کریم مچول څه حکم لري دا گمراه ډله دا د سلفیانو دا سره ته وایي وایي دا د قرآن کریم مچول دا ناروا دی نعوذ بالله وایي قرآن کریم مه مچوي د قرآن کریم مچول دا بدعت دی د دوی په ژبه وایي دا ناروا کار دی په همدې خاطر که چیرې سلفیان وهابیان گمراهان زموږ ستاسې یو مؤمن وویني چې هغه د قرآن کریم مچوي دا گمراهان ورته راځي وایي څه شي دپاره یې مچوې دا بدعت ته څه شي دپاره کوې دا ناروا کار ولې کوې قرآن ولې مچوې دا ناروا کار بولي زموږ یو مؤمن راځي د قرآن کریم د تعظیم په خاطر قرآن کریم مچوي بیا راواخي په ځګر پورې نیسي او یا راواخي قرآن کریم په مخ پورې ونیسي د تعظیم په خاطر سلفی گمراه د کفارو غلام د کفارو مزدور هغه وایي دا دې ناروا کار وکړي دا دې وایي بدعت کار وکړي زه به اوس تاسو ته د صحابه کرامو عمل وړاندې کوم صحابه کرامو قرآن کریم مچ کړي دي که نه دي مچ کړي دا روښانه مسله نو که موږ روایت وړاندې کړي چې صحابه کرامو قرآن کریم مچ کړي دي نو موږ یې ولې نه مچوو اوس به ورسم روایات البرهان فی علوم القرآن 4 جلد کتاب دی طالبانو ته معلومیږي البرهان فی علوم القرآن 4 جلد کتاب چا جوړ کړی دی علامه زرکشی رحمه الله تعالی فدغه البرهان فی علوم القرآن کی په اول جلد کی 501 صفحه کی علت عبارت دی علت څنګه عبارت دی ويستحب تقبيل المصحف شکار دی مچول د قرآن کریم ولی شکار دی ورست څوایي عکرمه دا یو صحابي دی د ابو جهل زوی ابو جهل خو هغه مشهور کافر دا هغه زوی عکرمه دا بیا صحابي دی رضی الله تعالی عنه وای دا عکرمه رضی الله تعالی عنه به قرآن کریم را واخستی بر به مچاوي او جړل بیا یو وارنه دوا وارنه لس وارنه به حساب وارونه دا دی صحابی دی عکرمه رضی الله تعالی عنه قرآن کریم را اخلی مچوی سکدا کار نارواسی کدا قرآن کریم مچول نارواسی آیا عکرمه چه صحابی دی جلیل القدر صحابی اغا ناروا عمل کی اغا پا بدعات اختدی العیاذ بالله شیدر سریات کی البرهان فی علوم القرآن اول جلد 501 صفحه کی دا خبر ذکر ده جلیل القدر صحابی عکرمه رضی الله تعالی عنه قرآن کریم را اخلی او مچوی یاو زموږ د مذهب معتمد کتاب تبرا سورة المحتار زموږ په مذهب کې فقه حنفی کې معتمد کتاب رد المحتار دی رد المحتار 5 جلد 246 صفحه کې په در مختار کې دغه عبارت ذکر دی چې مضمون یې دا دی
دوهم خلیفه د اسلام څوک وو؟ لوی عمر رضی الله تعالی عنه. اول خلیفه د اسلام خو در معلومیږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه. دوهم خلیفه د اسلام امیر المؤمنین لوی عمر رضی الله تعالی عنه. هغه به څه کول؟ هر سهار به قرآن کریم را اخیستی بیا به مچاوي. هر سهار دا د لوی عمر مسلک. شپه به تېره سوه سهار به سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به قرآن کریم را واخیستی بر به مچاوي. شکه د قرآن کریم مچول ناروا کار سي. العیاذ بالله. آیا لوی عمر ناروا کول؟ ای د کفارو غلامه وابي ته وایم که د قرآن کریم مچول ناروا سي، آیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د قرآن کریم مچاوي دا ناروا عمل کوي؟ العیاذ بالله. او لوی عمر څوک دی؟ هغه شخص دی په دنیا کې پر ده باندې د جنت زیری سوی دی. دا هغه شخص دی. پیغمبر علیه السلام ولوی عمر ته څه وایي؟ ای عمر رضی الله تعالی عنه، تا ته الله عز وجل داسې دبدبه در کړی، الله عز وجل داسې شان در کړی که ته پر یو سړک را روان وې او پر هغه سړک د بلې خوا شیطان را روان و، که ته ولیدې دا سړک به پرېږدي شیطان اوړي به بلې خوا ته به ځي. ستاسو شیطان په تیښته کې دی ای عمر رضی الله عنه. پر کومه لار چې به حضرت عمر را روان و پر هغه لار شیطان نه سوی کلی، هغه لار به پرېښود بلې خوا ته به واوښتي. لوی عمر هغه سړی دی. نن د کفارو غلامان راته وایي سلفیان وایي که چا د قرآن کریم مچېده وکړله دا سړی وایي بدعتي دی، دا په حرام وخته دی. او حال دا چې لوی عمر هم دغه عمل کړی دی. هر سهار به قرآن کریم مچاوي. نو موږ پوه شولو چې دا ناروا عمل نه دی، دا ښه طریقه ده. دا د قرآن کریم تعظیم دی چې زه مچوم. رد المحتار 5 جلد 246 صفحه کې دغه د حضرت عمر واقعه ده. دغه واقعې وروسته په دغه صفحه د رد المحتار کې 5 جلد 246 صفحه کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خبره هم ده. هغه خلیفه د اسلام دی. دریم خلیفه د اسلام حضرت عثمان دی رضی الله عنه. هغه به څه کول؟ هغه به قرآن کریم را واخیستی، مچ به کې پر دا مخ به نیولی و. قرآن کریم به پر دا خپل مخ مبارک داسې نیولی و در ډېره وخته پورې. بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه دغه مسلک و. نو موږ پوه شولو چې کم عمل چې صحابي یې کوي هغه زموږ دپاره حجت دی. پیغمبر علیه السلام موږ ته څه وایي؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. پیغمبر علیه السلام وایي ای خلقو زما سنت ټینګ ونیسئ، زما سنت عملی کړئ. ای خلقو، ای امت محمدیه، زما د خلفای راشدینو سنت تاسې ټینګ ونیسئ، عملی کړئ. او د ځامې په غاښو یې ټینګ ونیسئ چې درسه ولاړ نه شي. خلفای راشدین څوک دي؟ چې پیغمبر علیه السلام وایي زما د خلفای راشدینو خبرې تاسې ومنئ، تاسې عملي کړئ. خلفای راشدین څوک دي؟ چراغ مسجدی محراب و منبر ابو بکر عمر عثمان حیدر رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دغه څلور صحابه کرام دي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه یا کرم الله تعالی وجهه.
پیغمبر علیه السلام خپل وایي دغه زما صحابه کرام دغه څلور خلفای راشدین چې هره خبره یې درته وکړه هغه عملي کړه. دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده. او زما صحابه کرامو زما خلفای راشدینو چې هر فعل وکړي تاسې عملي کړي. اوس چې زه د حضرت عمر خبره ومنم دا عین د پیغمبر علیه السلام د خبرې منل دي. که زه نن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خبره عملي کم دا عین د پیغمبر علیه السلام د خبرې عملي کول دي. هغه خبره مې عملي کړله. پیغمبر علیه السلام په یو بل روایت کې څه راته وایي انی لا ادري ما بقائي فیکم فاقتدوا بالذین من بعد ابي بکر وعمر رضی الله عنهما. پیغمبر علیه السلام وایي ما ته معلومات نشته چې زه به څونی وخت ژوندی یم، مرګ خو نه دی په باور، خو که زه وفات شولم زما روح قبض شوه زما وروسته په دغه دوو کسانو پسې تاسې اقتدا کوئ، یو ابوبکر دی بل عمر دی رضی الله عنهما. پس چې دوی څه درته وویل هغه عملي کړي. نو نن چې موږ د پیغمبر علیه السلام خبره عملي کوو د کفارو غلامان راته وایي دا مه کوه دا ناروا کار دی. نن چې موږ قرآن کریم مچو د قرآن کریم تعظیم کوو مچو یې د کفارو غلامان وایي دا مه کوه دا ناروا کار دی. د کفارو غلامه خو واجب روایتونه مې وړاندې کړه چې صحابه کرامو قرآن کریم مچ کړی دي. د صحابه کرامو خبرې م نه منې. که ته وایې زه د صحابه کرامو کارونه نه منم د هغه خبرې نه منم، زه وایم د نبي علیه السلام خبرې خو به منې. ته وایې هو زه وایم خو پیغمبر علیه السلام وایي زما د صحابه کرامو خبرې عملي کړي. نو ولې نه عملي کوې؟ که ته رښتیا د پیغمبر علیه السلام خبرې عملي کوې نو د لوی عمر خبره عملي که رضی الله عنه، د ابوبکر صدیق خبره عملي که رضی الله عنه، د حضرت عثمان د حضرت علی رضی الله عنهما د دوی خبرې عملي که دا به عین د پیغمبر علیه السلام خبرې عملي شي. او که ته وایې زه د حضرت عمر خبرې نه منم د ابوبکر صدیق خبرې نه منم نو ته خو د نبي علیه السلام خبرې نه منې. نو بیا درواغ ولې وایې چې زه د رسول الله خبرې منم صلی الله علیه وسلم. نو خلاصه د خبرې مې دا شوله چې د قرآن کریم مچول دا د قرآن کریم تعظیم دی. عجیبه ده چې اجان صاحبان مکې مکرمې ته ورسي حجر اسود مچوي که نه مچوي؟ وهو خو دې په حدیث کې امر په سوی ښه حجر اسود خو به ډبره د حجر اسود توره ډبره پیغمبر علیه السلام هم مچ کړی ده، صحابه کرامو هم مچ کړی ده، موږ یې هم مچوو. ښه نو د حجر اسود به لو مرتبه یې که د قرآن کریم؟ نو د حجر اسود مچول دا روا کار سو، دا ښه کار سو، او د قرآن کریم مچول بیا ولې ناروا سو؟ عجیبه خبره نه ده. یو ډبره د حجر اسود زه مچوم هغه وایي ښه کار دی. قرآن کریم آسمانی کتاب پر پیغمبر علیه السلام نازل سوی، د ټولو کتابو د ټولو دینو د پاره ناسخ کتاب. څه کتابونه چې د اسمان د خوا نازل سوي دي تر قرآن کریم اشرف کتاب نه تیر سوی دي، وروسته خو نسته کتابونه. ښه نو د قرآن کریم مچول دا بیا ولې ناروا سو؟ چې د ډبرې مچول روا کار سو او د قرآن کریم مچول بیا ناروا سو؟ دا خو چې یوه ذره عقل لري هغه دا خبره نه کوي. نو خلاصه دا چې د قرآن کریم دا یو تعظیم دی چې موږ یې مچ کو، دا یې عزت دی، دا بدعت نه دی، دا ناروا نه دی. لکه دا د کفارو مزدوران چې وایي د دوی خبرې پرېږدئ بس قرآن کریم به مچوي، دا به د قرآن کریم تعظیم شي. الله جل وعلا دې توفیق د اعمال صالحه وراکړي. والسلام علی من اتبع الهدى.